سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسو دپاره یوې نوي ویډیو سره راغلی یم. ګرانو دوستانو، په ډیر زیات په درنښت باندې هیله کوم زما د ملګري دغه چینل تاسو ضرور در سره سبسکرایب کړئ. ستاسو په سبسکرایب باندې هیڅ نه کیږي او له ټولو دوستانو څخه هیله کوم چې د هڅاند میډیا په نامه زما د ملګري یوټیوب چینل دی، تاسو راشه د دې یوټیوب چینل سبسکرایبر کم دي، نو ټولو دوستانو څخه په ډیر زیات په درنښت باندې هیله کوم د دې یوټیوب چینل تاسو له ځان سره سبسکرایب کړئ. د دې یوټیوب چینل لینک ما په ډسکرپشن کې هم پرېښی دی. که ډسکرپشن تاسو ته نه معلومیږي دا کومه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ، دې په دې لیکنه باندې چې کلیک کړئ، لاندې چې کومه ذریعه خلاصیږي دې ته ویلی شي ډسکرپشن. ما به لیکلی وي د یوټیوب چینل لینک، نو تاسو به پرې کلیک وکړئ او د هڅاند میډیا په نامه یوټیوب چینل ته به راشئ او هغه یوټیوب چینل تاسو له ضرور له ځان سره سبسکرایب کړئ. ستاسو سبسکرایب باندې هیڅ نه کیږي دوستانو، تاسو راشئ د هڅاند میډیا په نامه یوټیوب چینل تاسو ضرور له ځان سره سبسکرایب کړئ. زه چې د پښتو هر یو یوټیوب چینل وګورم، د پښتو که هغه ډېر وړوکی یوټیوب چینل وي هم له ځان سره سبسکرایب کوم، د دې په خاطر چې له دې یوټیوب چینل څخه کیدای شي زه یو څه زده کړم. نو په دا چې دی په دې یوټیوب چینل کې ښایسته ښایسته ترانمونه چې دی اپلوډ کوي، ښایسته ښایسته ویډیوګانې په دې یوټیوب چینل کې اپلوډ کوي. او دوستانو تاسو کولی شئ په سرچ کې هم ورکړئ چې هڅاند میډیا په نامه، په انګلیش کې ورکړئ هڅاند میډیا په نامه دوستانو، نو تاسو ته به چې دی دغه یوټیوب چینل راواخلي هڅاند میډیا په نامه یوټیوب چینل، او تاسو دا یوټیوب چینل لازمي له ځان سره سبسکرایب کړئ. ښایسته ښایسته ترانمونه په دې کې اورېدای شئ دوستانو. نو دوستانو تاسو باندې دلته یو ترانم اورم چې ډیر زیات خوندور دی دوستانو، انتهایی ډیر زیات خوندور ترانم یې ویلی، او له دې څخه هم ښایسته ښایسته ترانمونه چې دی په خپل یوټیوب چینل کې اپلوډ کوي. تاسو راشئ صرف یو ځل د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د دې ویډیوګانې تاسو وګورئ. په واقعیت سره درته وایم چې دا یوټیوب چینل به تاسو ډیر زیات خوښ شي، د دې ویډیوګانې به هم تاسو ډیرې زیاتې خوښ شي. ګورئ دوستانو، تاسو باندې زه دغه یو ترانم اورم. ګورئ دوستانو، ډیرې زیاتې خوندور ترانمونه اپلوډوي. د هر سړي ور سره سره به خوږېدو والله، د هر سړي ور سره سره به خوږېدو یما داسې چې غیوان چې پر هر به خوږېدو، ما داسې چې غیوان چې دوستانو له دې څخه هم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په دې یوټیوب چینل کې اپلوډ کوي. نو که تاسو سرچ کې نشئ پیدا کولی، ډسکرپشن کې هم ما د دې یوټیوب چینل لینک پرېښی دی. تاسو په ډسکرپشن تاسو ته نه معلومیږي دا کومه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ، دې په دغه لیکنه باندې چې تاسو کلیک وکړئ، نو لاندې چې کومه ذریعه تاسو ته خلاصیږي دې ته ویلی شي ډسکرپشن. ګورئ دوستانو، لاندې چې کومه ذریعه تاسو ته خلاصیږي دې ته ویلی شي ډسکرپشن. ما به لیکلي د یوټیوب چینل لینک، نو تاسو به راشئ او یوټیوب چینل به سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې تاسو وګورئ. په واقعیت سره تاسو به د ده ویډیوګانې ډېر زیات خوښ شي. او که دا نه وي تاسو سرچ ته راشئ، په سرچ کې ورکړئ چې هڅاند میډیا. ګورئ دوستانو، دلته لیکلي دي، ګوره هڅاند میډیا، تاسو دلته کلیک وکړئ او تاسو ته لومړی چینل را درومي، د یوټیوب چینل را درومي، او تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. ګوره دوستانو، تاسو به دې باندې کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړل ته په سر خط باندې لیکل شوي سبسکرایب، د سبسکرایب باندې به تاسو کلیک وکړئ. پخوا چې کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې هم کلیک وکړئ، په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو، او د دې ویډیوګانې تعقیب کړئ. ډېرې زیاتې خوندورې ویډیوګانې اپلوډوي. په واقعیت سره د ده هره ویډیو زه 2 او 3 ځلې ګورم چې ډېرې زیات خوندورې ویډیوګانې اپلوډوي. نو په دې هیله دوستانو چې دغه ویډیو مو را سره خوښه شوې وي. مننه دوستان، خوشحاله اوسئ او حتما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه.